وعلیکم السلام حضرت شیخ صاحب ستړي مشي که دا زما بیان درځي که نه دا خو تلک عشرة کامله دا څو شیوخ حضرات دي یو ځلي نه دو ځلي نه دغسې شیخ مفتی فرید صاحب و شیخ حسن جان صاحب و دا شیوخ دي دارالعلوم حقانی دي ژوند دې دلته دی نه چا وډبول نه چا وویل ستا استاذ او زما استاذ دی حضرت حکیم الامت به ورته مغفور الله بابا جي له تا نه حکومت ډېر قدر کوي نو دا کوم کار چې تاسو کوئ یو خو یوه ورځ نه دی دوه ورځ تا ګوره جمهوریت باره کې دا وایي چې دا به جنت ته ځي دا په کم قانون ته ووایي دا جنت ته تلل او دوزخ ته تلل یا دوزخ نه راتلل دا خو حکم دی شرعي حکم شرعي چې خدای جل جلاله نه یې کړی رسول نه یې کړی ته په کومه خوله کوې جمهوریت باندې خو خدای هم لعنت وایي رسول هم پې لعنت وایي ته څنګه په یو لعنتي ته د تشناب او د باتروم ترغیب ورکوې چې باتروم کې که چا دومره وکړل دونه ثواب به دا خو ناروا ده دا په کومه خوله ته ووایې زه تا ته یوه خبره داسې وکړم چې دغه چې دی دا په تیر مارشال د که څه بلا ده ته خپله د دغه بخاري شریف ته ناست یې تا د په همدې بخاري قسم وي چې دا مارشال کې د اسلام یو تصور شته یا دا نواز شریف د که شهباز شریف د ده کې د اسلام تصور شته ولې داسې که شیخ صاحب باحیثیت یو مسلمان د علامه رکن الدین له تا نه ښه عالم و هغه مرتد شه غنفوه نهار ابن غنفوه له تا نه ډېر لوی عالم و هغه مرتد شه الاعتبار للخواتیم اعتبار خاتمې لره ده که بالفرض احیانا خدای تا ته ووایي چې تا د قاتل د ملت دا خبره وکړه چې دا ډېر کمال یې وکړو یو او که خدای تا ته دا ووایي چې د ډونالډ ټرمپ باره کې تا ووایي چې دې سره د ملک وقار اوچتېږي د ملک د خدای په حضور کې وقار اوچتېږي که د شیطان په حضور کې وقار اوچتېږي لږ خو جهت د قضیې ښیه که نه بحیثیت یو مسلمان کمې خبرې دي چې کړي په دې خدای نم توبه خدای ته توبه وباسه عمرې ته لاړ شه رسول الله سره تجدید د بیعت وکړه امت مسلمه نه عفو وغواړه د تا خبره موږ به ومنو بل به ومنو خو دا زړه ته نه کته کېږي ښه منل خو دې ته وایي چې زړه کي د تا یو بل لنډی غوندې ورور دی چې کله وایي پلانی ډي ته که پلانی ډي ته نو هغه خسره دنیا والآخرت دی هغه پرېږده خو بحیثیت د تا خپل نوم ته ضربه ورکړه پلار نیکه ته دې ضربه ورکړه تا نیکه دا نه وویلي تا خسر دا نه وویلي تا استاد مفتی فرید رحمت الله علیه دا موږ ته ویلي وو چې حکومت مثال د ډنډ او دا اسلامي حکومت نه دی چې څوک ورخطا شه دا به مرداریږي نو دغه ټول تا کراس کړه او ټوپ یې کړه او بیا بل دا ده چې د خدای خاطر وکړه دا پیپسیانې میپسیانې خلکو مخکې مسکه بحیثیت مړی هره مړی کې هم ګزاره کوه د خدای خاطر وکړه نوم د شیخ دی او داسې نقش و قدم کوي نو شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه وایي چې علمیت په گفتگو معلومیږي او انسانیت په خوراک نور به زه څه درته وایم امام صنفي وروره ما نه کوم اسمان نه نه جیږ ما ورته هم صنفیانو خو ته بیا هسې په لنډه راتاو شې ما فلسفي منطق پړاو کړه نو بحیثیت یو مسلمان مې دا خبره ورته وکړه که ویې منې ویې منه که نه جج او قاضي به دې مو د تا یوم القیامه خدای پاک وي